نن درته زما عزتمندو د الله جل شانه د یو بابرکته نوم د یو عظیم الشان نوم ډیره خاص او ډیره عالیشانه وظیفه بیانوم چې دا د هر ناممکن حاجت دپاره د هر مشکل او د هر مصیبت نه د نجات دپاره په کامل یقین سره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی چې چا هم دا وظیفه وکړه نو هر حاجت به یې الله جل شانه پوره کړي او د هر مشکل نه او د هرې پریشانۍ نه به ورته نجات عطا فرما کړي. زما عزتمندو دا دومره خاص او بهترین عمل دی د ستاسو د دعاګانو د قبولیت دپاره ډیر عظیم الشان او کافی عمل دی. ان شاء الله تعالی چې څه قسمه جایز دعا غواړي الله جل شانه به د دعا قبلوي. ډیره مختصره وظیفه ده هم نن تاسو دا وکئ ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو هر ناممکنه حاجت پوره کړي. زما عزتمندو د الله جل شانه په نومونو کې ډیر لوی عظیم الشان برکات پراته دي او ډیر بے پناه کمالات په دې کې پراته دي. ډیر زیات فواید په دې کې پراته دي که په کامل یقین سره او په صحیح نیت سره کامل بروسې سره د دې اسماء مبارکه وظیفه وکړی شي نو الله جل شانه به هر ناممکنه حاجتونه یا څه ډیر زیات ضروریات وي الله جل شانه به درته پوره کړي. مشکلات او پریشانۍ او داسې چې دې سره د دې انسان ژوند بې سکونه وي او زندگی یې په ټینشنونو کې په خفګانونو کې تیریږي نو چې د چا هم څه داسې مسله وي نو دا وظیفه دې وکړي الله جل شانه به دته د دې نه نجات عطا فرما کړي. زما عزتمندو تاسو په دې دنیا کې نظر کړی وي تاسو به کتلی وي چې څوک د چا انسان تعریف وکړي د هغه صفت وکړي نو هغه انسان په خپل تعریف باندې په خپل صفت باندې څومره ډیر زیات خوشحالیږي. حالانکه دا خو دنیوي صفتونه دي دنیوي تعریفونه دي او دغه انسان په دغه خپل صفت باندې په خپل تعریف باندې دومره خوشحال شي چې د دغه انسان بیا څه حاجت وي ضرورت وي نو دا بل انسان یې ورته ضرور پوره کوي. نو زما عزتمندو تاسو سوچ وکئ چې څوک د الله جل شانه صفت کوي تعریف کوي د الله جل شانه حمد و ثنا بیانوي چې هم دا الله جل شانه د تمامو صفاتو او د تمامو تعریفونو لایق دی نو چې کله یو انسان د الله جل شانه صفت وکړي د الله جل شانه تعریف بیان کړي د الله جل شانه طاقت او لویي بیان کړي او بیا د الله جل شانه نه څه دعا هم وغواړي څه سوال وکړي د کم حاجت دپاره د الله جل شانه نه مدد وغواړي نو ضرور به ضرور الله جل شانه د دې خپل بنده مدد فرمایي. چې څنګه یې کوي په کومه طریقې سره دعا غواړي په شرط د دې چې جایز وي الله جل شانه به د ده د تمام ضرورتونه پوره کړي. لہذا زما عزتمندو دا نننی عمل یو ډیر خاص عمل دی ډیر مختصر عمل دی د دې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. دې سره سره زما عزتمندو که چېرې زما ویډیو مو خوښه وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او د لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم خپلې وظیفې طرف ته. دا وظیفه زما عزتمندو د الله جل شانه د یو خاص نوم د یا حافظو وظیفه ده. ترتیب او طریقې کار د دې دا دی چې د ټولو نه پیله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ خو درود شریف به تاسو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې دا به ولولئ. د دې نه پس به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري یا حافظو دا به 500 مرتبه 1500 پیرې به دا ولولئ خو دا خبره تاسو یاد ساتئ
چې پوره د زړه نه ښه په توجه او دیان سره به تاسو دا وظیفه کوئ. نو چې کله مو 1500 پیرې یا حافظ ولسته، نو اخره کې بیا 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړي، د الله جل شانه عظیم طاقت به بیان کړي، د الله جل شانه قدرت کامله به بیان کړي، د الله جل شانه لوی بړائی به بیان کړي، او دعاګانې به وغواړي. یا الله تعالی ته ډېر لوی عیني بادشاه یې، یا الله تعالی ته د ډېرو صفتونو لایق یې، یا الله تعالی زه چې ستا څومره صفتونه تعریفونه بیان کړم نو بیا هم کم دي. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو د الله جل شانه لوی بړائی بیان کړي، او بیا چې ستاسو څه دعا وي څه سوال وي، ستاسو په زړه کې کم مراد وي کم مقصد وي، هغه به د الله جل شانه نه تاسو وغواړئ په حاضر ذهن سره، او صحیح طریقې سره به تاسو دعا غواړئ. د دعا لپاره به لاس ضرور اوچت کړئ، دواړه لاسونه به یوځای کړئ تر سینې پورې به یې اوچت کړئ. کله چې مو لاسونه اوچت کړه، نو بیا به د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کړئ. دې پسې بیا درود شریف یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې یو پیره ولولئ. او بیا چې ستاسو څه مسله هم ده، هغه به تاسو د الله جل شانه نه طلب کړئ، خو مکمل توجه سره. د دنیا د حالاتو نه، د دنیا د واقعاتو نه به خپل ذهن راغونډ کړئ. د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسې سره یقین سره به تاسو دعا وغواړئ. ان شاء الله تعالی د دې چې کوم اثرات دي، د دې چې کوم برکات دي، دا به تاسو په خپله باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده، په خپله یې هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره یې هم د صدقې جاریې په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.